په دغه خیمې کې یو خور اوسېږي. اوس زما دننه نشم تللی، په بار به یې وغواړم. خور جانې که تاسې برقه راواچوئ په سر او لږ بار وځئ چې در سره خبرې کومه. صحیح ده، برقه په سر که دا بار وځئ. ښه برقه په سر ده. دغه دی. سلام علیکم. دا د ماشومان دي خورې؟ ښه نور څوک دي؟ دا دی. ښه خورې څنګه ده ژوندم؟ والله ژوندم ډېر خراب دی وروره، ډېر حالات خراب دی. هېڅ هم نه لرو کور کې. غرمه مې بچي نه هرول، غرمه هم نه هرول، بېګا هم همداسې هېڅ شی هم نه لرو، نه داسې د خیمه لرو سمه، او نه داسې د خوراک شی لرو. میړه مې هم ضعیفه دی، غریب دی، اوس یې نه کېږي. دا 2 ورځې پروت دی کور کې، وایي خپې مې بېشیمه دي، کار نشم کولی، هېڅ شی وکړم درته چې زه تاسو ته راوړم. هغه دغه بچي مې نه کالي لري نه چپلکې لري، او دغه خیمه د هېڅ شی هم پې نه لري چې موږ پې واچو، نه د جمې هېڅ شی هم نه لرو، نه چپلکې، نه ښه جمپرونه، نه ښه دغه کالیګان، او دغه هېڅ وسه نه لري. او دغه خیمه کې اوسېږي، دغه خیمه ساسي بیا څه کوي بارانو کې؟ بس ناست یو، بس دغه هېڅ شی به پې واچو چې هېڅ شی نه احساس، د خدای هیلې ته ناست یو، بس هر شی هم لامده شي او دغه شي، بس بچي مې هم یخ کېږي، دغه کېږي، بس نور پراته یو. خورې خاوند دې څه کوي؟ کار کولی شي چې ورته کار زمینه جوړ کړي یا ناروغ دی؟ ناروغ دی، غریب لاسګاډی چلی ښار کې، ضعیفه دی، بیخي ضعیفه دی. اوس هم لاړ وی که چېرته دغه وکړم چې شی پیدا کړم، چاته سوال مال وکړم. د ورځې څو روپۍ پیدا کړم؟ د ورځې کله 50 روپۍ، کله 80 روپۍ، کله 80 روپۍ. په دې هم کار کېږي 50-80 روپۍ؟ په دغه باندې بس نه کېږي، بس څه وکړو نو، بس کله ډوډۍ پې راوغواړو، کله یو شی پې راوغواړو، کله بل شی پې راوغواړو. داسې ژاړي وایي چې موږ ته ډوډۍ دا یو کتره ماشومه ده، وایي ادې وادې وایي ما ته نانا راکړه چې زه وږې زه درته له کومه ډوډۍ. دغه ماشوم دا هم همداسې، دا غرمه راته ووایي مور وایي چې نه لرو اوس موږ وخورو. ما نه خدای شته ده، مایل کښېنئ صبر وکړئ، مایل هېڅ شی هم نه لرو. داسې کنه چې شی نه وي، بس ناست یو، بس کله د دې د پلار کار نه وي شوی راشي دغه او بیا نهری بیا ناست بیا جاړي، به د ورځې کې زه د لاسا کړم دغه کړم، همداسې بیا خوب یوسي. که د ورځې یم همداسې د لاسا کړم، کله په یو شي د لاسا کړم، کله په بل شي. زه وایم اوس به د پلار راځي ډوډۍ راوړي، هر شی راوړي، غریب راشي چې شی هم ورسره نه وي، خپل هم ناست جاړي به د ورځې کې. او چې خیمه ساسي د دې بندوبست هم نیولی، بل خیمه شته در سره؟ نه بله خیمه نه لرو، چې شی هم نه لرو چې موږ یې پې واچو. څو زامن دي؟ څو زامن لري؟ دغه یو زوی لرم. او جینکیانې؟ جینکیانې دغه 2 دانې لرم، او 2 تلي سبق ته تلي، 4 جینکیانې مې دي، یو زوی مې دی، او 2 سبق ته تلي دي، 2 دادې را سره دي. څنګه یې؟ څنګه یې؟ جوړې؟ ښه خورې زه به خپله مرسته درکړم، انشاءالله چې نور څنګه مرسته راغله نور انشاءالله هغه به در باندې هم سپارم. نو دا زموږ وسه ده چې د لومړی چا خدمت ته ځم، نور وس مطابق د یو لومړی مرسته وکړم. خورې دغه زموږ له طرفه دي، دا د خپل ځان ته سودا واخلې، خپل ځان دا واخله پرېږده. انشاءالله چې نور څنګه مرسته راغی انشاءالله خدمت ته درېږم. خورې دعاګانې کوئ. ولې نه، خدای دې ښه در سره وکړي، خدای پاک دې خدای پاک دې ټول مؤمن اسلام سره ښه وکړي، خدای دې ښه در سره خاورو ته لاس کړي، خدای دې ستر زر درته وګرځي. نوزمندو دغه خیمې هېوالې دي، دغه وګورئ. نو په دې خیمو کې اوسېږي. بیا زه چا غوښتی ومه چې په دغه خیمو کې یو دغسې فامیل اوسېږي چې ورځ 2 ورځ 3 ورځ دې وکړي، د خوراک ورسلسینې. نو زما د مرسته مې پې وسپارله، دا زموږ خپرونه انشاءالله بیا به ستاسو خدمت ته حاضرېږم. الله حافظ.